زموږ تاسو خبره په دې کې شروع وا اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د شرک معنی لغوي او د قشه معنی اصطلاحي دغه دا خبره ذکر کړه چې دوه قسمه شرک دی، یو شرک اکبر بل شرک اصغر او اېدو سره مناقض الاسلام ذکر کړه. نن به دوه خبرې ذکر کیږي، یو د شرک تاریخ او بل چې کله سره مشرک شي نو نقصان یې سره. محدثین لیکي وی اصل د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه توحید دی، شرک بار نه راځي. عبد الله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا بچی، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، البحر، حبر الامه، هغه ویل آدم او نوح علیه السلام مابین کې لس پیړۍ وي، خو كلهم على التوحید، ټول د دې عقیده والو چې افراد الله تعالی بالعبودیه. اول چې دا شرک په اسمه کې پیدا شو هغه څنګه د نوح علیه السلام د قوم کې پنځه نیکان بندگان رسول نوح کې براش امام بخاری رحمه الله په خپل جامع کې ذکر کړی امر شو. ابلیس علیه اللعنه د شي کار باندې کې دغه ډانچې په جوړ کړی، به دغه نو سره دغه مجسمه جوړ شوې، دغه نو سره به دوی اغل برابر کړ چې اوس وته منځونه کوي. نوح علیه السلام الله راولېګو د شرک د رد لپاره د دې وجنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه د نوح علیه السلام سره د بدري خبرو کې داغه قوم بت پرستو د قوم هغه په دعوت کې ډېر تکالیف غلې دم هغه دعوت توحید تکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک کړي. شرک د موسی علیه السلام په قوم کې چې کله دا هغه سخی بندگی شروع کړه، خو لیکن د دوی عقیده دا و نعوذ بالله من ذلک چې بدی واکه الله عز وجل نه نوته دي او دا عقیده دي سفیان او د بعض حلولیانو. ابن عربی دا و چې العبد رب و رب عبد الیت الشری من المکلف، بندا الله د الله بندره پتن لګي یو مکلف دی، کته دا بندن ودا خو رب دی، کته رب هغه ولې بندگی کې جوړ سپین ساته نور ارث کار نه کوا. شرک په نسوارو د پاغه ټیم کې راځي چې عیسی علیه السلام کله اسمان لاله تقریبا نبی احادیث په دې کې چې عیسی ژوند علیه السلام نو فجاء براغ بولس الذي اغسل شکانه يسر الايمان بالمسيح، هغه بخارکو ایمان په عیسی علیه السلام مکرن و خداعا استپ عقیده د نسوارو کې تسلیث راغی، عبادت د صلیب را داخل شو نو وطنیتو چې درې دی، یو الله دی، یو عیسی دی، یو مریم د الله خدای، عیسی بچی دی، الله رب العزت نعوذ بالله من ذلک لاړ. شرک عربو کې څنګه راغی؟ عمرو بن لوهی یو کس دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام د دین له تغییر ورکی، هغه د حجاز مکه لاړ د نور خلکو خاله ورغله نو په هغه وخت کې د بوتان راوړ د حجاز د اسمه کې له امر وکړي د خلکو له شتاز وز دغه بندگی کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په ورځ قیامت به ودا نوود جهنم کې پروت د کلمې را بار د پاسور باندې ګرځو د غوبلې کولو. شرک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې څنګه راغی؟ د شیګانو په لاس کې راغی. څلورمه صدې ورسره یو څلورمه نه چې کله به تور مثال دوی بنگلې جوړ کړي په قبرونو باندې بدعات پیدا کړ چې لکه ګور دی له کېږي میلاد او غلي وګړه په صالحین کې. اې دی وجنا اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو انسان هغه غلو وکي پر خپل مشایخو کې او د اصحاب الطرق کې دغه نه به نتیجه کې دا شی جوړیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بده باندې رد کړي په درشتم جل کې چې د نقصانونو د يهود نصاراو نه خطرناک دي. د شرک اوسو نقصان نه ځان سره یاد ساتي. اول د شرک لوی نقصان دا دی چې الله عز وجل مشرک انسان لا بکنه نه کوي چې کله دا پر خپل شرک باندې مرشو توبه ته وینستا. خو توبه بارکه به قرطبی رحمه الله درې آداب ذکر کړی دي ځان سره څو یاد ساتي. قوي پزړه کې پښیمانتیا، په خپل باندې استغفار ویل، د ګناه په ضرر ځان پویول، ګناه د الله لپاره پر خودل، د ګناه الله حق الله لور کول، د مخلوق حق مخلوق لور کول، من قریب دې زر توبه استل، نیکان ملګری انتخابول، قبل الغرغره ځان په اسلام کې استعمالول. دلیل په رسول نساء 48 نمبر آیت ته ان الله لا یغفر ان یشرک به، یقینا الله رب العزت معاف کول نه کوي د دې خبره چې هغه سره شریک جوړ کړي شو، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دویم چې کوم سره مشرک شو دا انسان د اسلام د دین نه وته، د دې انسان د مالم حلال دی او د وینم حلال ده. دلیل په سورې توبه هغه 5 نمبر آیت ته چې کله اوتی مشه د عزت تفقت المشرکین دا مشرکین او چې چرته مشه مندکړه او خذوهم ویني سه وبنده نه کړی. دا خبره یاد ساته چې دا هم مسلم عام ده کنه دا خاص تحلیل ملي دي چې وسم په هغه مشه د عزت کې جنگ نشي کولای. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي او عبد الله چې هغه کله رسول الله په سفر لګلو نو درې کافرانو په هغه کې او وجل یو دوه تخته دی ونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه دیت ورکړي. مکی مشرکین د ابراهیم د دین نه خلاف وکړو، هغه دا معلومات نو هغه چې ولدا مېشته ودی دی هغه ورسپاته و. الله رب عزت فرمایي وای نه صحیح او بندې نه کوي. درېمه مسله چې د مشرک انساني عمل نه قبلي نه مخکې نو ورسته بلکې ټول اعمال برباد دي. دا عمل د قبل دوه لپاره موږ توحید دی، صدق دی، اخلاص دی، احتساب دی، اتباع النبی دا
ادب دی د رب العالمین سره محبت دی تاثر دی کتاب او سنت نه حرام نه ځان ساتل دي ګناه نه ځان ساتل دي قران کې الله عز وجل فرمایي سورې فرقان کې وقدمنا من برا مخامخ شو الى ما عملوا كم عمل چې کړي دي من عمل چې هر عمل موږ به وګرځو هبا منثورا ګړ الوزول شي او بل ځکه به سوی ولقد یقینا تعالی وه کړی شو دا هغه چاله چې سن اولاد دي کته شرک کې برباد بشي ستا عمل ته بشي من الخاسرین د تاوانینو د معمولی به تدبیری د وجنه به ارسل شي کامیاب بنشي اجر بری قبلیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مشرک نو موږ الله دا خبره کوي ځکه دی ویل کېږي تعریض اتمام المقصود بلفظ خفي چې پیغمبر عمل ختميږي نو موږ بس نه ختميږي څلورم نقصان دا دی چې دغه انسان الله عز وجل جنت ته بونه شي جنت ورونه حرام کې همیشه به بدی اور کې مائده 2 نمبر آیت کې فرمایي چې انه من یشرک بالله چا چې شریک رب العالمین سره جوړ کې الله عز وجل بن کې بدبانې جنت زیاده واپسې د شي اور دی او ظالمان د پاره به هیڅ کومه کې نه کړه په سیاق باندې کې تعمیم وروړو رد شفاعت قهري الغرض د نوح علیه السلام په وخت کې د شرک مسله رااله د موسی علیه السلام په وخت کې رااله د نصارا په وخت کې تشریح عقیده رااله عربو کې داراله او د قشان شیو د دې امت لپاره داخله کړه چې انسان شرک کوي یو خو الله عز وجل دره بخنه نه کوي دویم د شری مال او دم ټول حلال دي او دریم د دې انسان عمل قبلي ګنا او څلورم د جنت داخله دل په باندې حرام دي الله رب عزت موږ تاسو د هر قسم اقسام د شرک نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد